ملګری خواته ډیر زر اعظمه ډیر په ټلیفون متنګوا دا یاد کا ملګری نیک عمل او صالح ملګری د الله نعمت دی خو ډیر به خواله نس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زرغبا تزدد حبا کله کله د ملګرو ملاقات لزه کله کله زنګ ورکوا خو ډیر به نه تنګوي موږ دی ورځ کې د اجتماعات دي نور چې یو زنګ ختم نه درې په نور را روان چا دریو کې یو له جواب ورکړه دوه د نورو کې ما خام درته زنګ چې مولوی صاحب ته ولې من کومه خطا کړو چې تاسو ما واتس اپ جواب نه کوم واشنا زما ستا په منځ کې اسمار زما کې فرق دی زه څومره منډه وام تل خو ما ته ټیم ته ګوره کنه دا حدیث یاد کا ټلیفون هم دسي دی به وخت چاته زنګ مو وها شپه ورځ خلک م په عذاب واه شپه ورځ ملګری خواله مزه زکا کله چې ته کم کم ملګری خواله زینو په دې کې محبت ډیریږي د کې ملګری نه په عذابېږي مثلا دا سړی ستا ملګری دی ستا کار نو سار وختي سره لکه نه شین چیرې راوړل هغه یو ځل کې ته وګوري بل ځل وګوري مخکې شي ورسته شي څنګه لکه لاله دې سلیکشن دې کار مې خدامه به ولټه سبا سار بیا ورلې بل ورځ بیا ورلې بل دا چربانګ د تانه یریدل چې لاړو چې بیا یار را رشي زنګ درته زه خجره کې ناشته ما هغه ری بوزه وړه بدل چیرې او بس پوزله دې راوستو دا کار مکوا کله کله د انډیوالانو خواته زه خدا ډیر تل راتل دې کې کمواله وکا د ملګرو په دې باندې کې دې شي بعض ملګری نه پويږي څوک چې د وخت اهتمام کوي هغه به پويږي هر چا سره ته 24 غنټه نه ودرېږي ته ملګری مانه د پروګرام ټیم غوښتل لس کرته دلته راو ویند چې دا واتس اپ سٹارټ کړو لښانته ورته دا نه قار شم چې قار شم بیره ته غم نه دی کړ بیغه پروګرام ته بوتل نه بس غلې ولی مسلمانان پازه بوي دا د جمعې په ورځ باندې زه د تاسو ته دا وایم مونږ ته زنګ وال دا غلط کار دی وعده دی مړې دی مړې بم خخو د خیره سو واده خورکی بم راولو موږ م پازا به د خطبه پوری مانځنه ورسره سره ډیران پټی ته وړو دانګې د سره وو خاور د سره کنو بالې ته خېجو خو د خطبه پوری څنګه مرا وحسه چل د مولي سبا سي مال چې تپوسه وکم لکه د الله باندې تپوس د سکی کې 2 کیلو غوخه یو 2 مڼې خلطې د سره گاړه د ډکړې وړې غړې بکی اور پخا ډوړې دی راغستی ورېږي دی پخې راغستی واړه دیم ځان ته کور ولا روان کړي ډبا ډبا لکه څوک د پلان کې ملګری راغو خو وړو شابه ملمان رال چې خزه دی راشي مولوی صاحب شي پخو بس وڅ به وشي دا د روړې ملګری مولوی صاحب په عذابې کې موږ سامان هر سره راوړې اند سی اورز راشه کنه ارسي دې ټنګ بس ملګری ورونو مسلمانان م په عذاب وي ملګری م په عذاب وي پوزله مراولي کلا کلا نو ملاقات د ملګرو کا واخو لا تکثر من زیارت الصديق په دې تاسو نه پوهیږئ څه په دې پوهیږئ